شپږم کال د هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې نبی علیه السلام خوب ولیدو چې یاره زه عمرې له روان یم ملګري راسره دي او قربانۍ مو حلالې کړې بعضو ملګرو سرونه وخریل بعضو ملګرو سرونه کنچي کړل چا حلق وکړو او چا قصر وکړو نبی علیه الصلاة والسلام چې سهار راپاڅېدو صحابه کرامو ته یې دا خوب بیان کړو چې ما خوب لیدلی دی او زه پکې عمرې له تللی یم او تاسو راسره هم یئ نبی علیه السلام اراده وکړه چې ځئ چې زه عمرې له عمره به وکړو خو چې نبی علیه السلام روان شو او د حدیبیې مقام ته ورسېدل کافر مخې له راووتل ویې موږ خو تاسو عمرې ته نه پرېږدو تاسو به عمرې له نه ځئ بهرحال هلته کې وو د کفارو له طرفه څه کسان رالو او